حضرت شیخ صاحب د جنازې نه چې مونږ راتلو نو دا انور مسعود صاحب یو شعر دی هغه بار بار چې دی نو د ما دی مخې تبه کېده او بار بار به مې ذهن کې تاوېده د هغه ډېر مشهور شعر دی هغې به وی خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ ہم نے سونا سپرد خاک کیا بس دغه د شیخ صاحب مبارک اومو چې څومره خلک د هغې په جنازه کې شریک او څومره خلک تلیو څوک رسېدلی و څوک نه و رسېدلی هغه ټول چې کوم دي په دقه ذهن سره تلیو چې نن مونږ د علم یو سمندر مونږه سونه چې کوم ده نو هغه مونږه ځمکې ته ورسپارله او دفن هم کړه کله چې دا خاورې خلک راواخلي که نه د انور مسعود صاحب د دې شعر مقصد هم دا دی کله چې دا اوبه رواني په دې کې دا خلک د اوبو دا ذرات دا خاورې راوچتي کي هغه داسې چڼکۍ په دې کې د دې سونې دا زیړ ذرات چمکدار ښکاره شي هغه چمکدار ذرات هغې را یو ځای کي او د هغې نه دا سونه چې کوم ده دا راټولوي او بیا هغه را یو ځای کې ویسوځي او بیا د هغې نه دا هر څه جوړ کړي سونه ترې نه راټوله کړي دا د خاورو نه راټولوي دا سونه نو هغې ځکه دا شعر چې دی دا ډېر عجیب و بهترین شعر دی د داسې خلکو په باره کې چې خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ ہم نے سونا سپرد خاک کیا الله دې حضرت شیخ صاحب کامل مغفرت نصیب کړي ډېره غټه سانحه ده د علم د حلقو دپاره د عامو خلکو دپاره هم د نوجوان طبقې دپاره هم الله دې هغې له اوچته مرتبه په جنت الفردوس کې ورکړي او الله دې د هغې برکتونه په مونږ باندې دقه شان کېدي چې څنګه مخکې